ټکنالوژیکي وسایل په ننني عصر کې زموږ تر دفترونو، کورونو او هر هغه ځای چې موږ ځو راسره مله دي. حتی ځینې ټکنالوژیکي وسایل زموږ په ژوند کې دومره ځای لري چې شاید تر بل هر انسان زموږ په اړه زیات معلومات ولري. که څه هم دغو وسایلو د انسانانو لپاره خورا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو انسانانو ته یوه لویه ستونزه هم جوړه کړې چې د ډیټا او اطلاعاتو امنیت او خوندیتوب دی. څېړنې ښیي چې په 2014 کال کې هر انسان په هره ثانیه کې 1.7 MB ډیټا تولید کړې. د ډیټا څخه موخه هغه انځورونه او ویډیووي چې موږ یې ثبتوو، هغه پوسټونه، ټویټونه او لیکنې چې موږ یې کوو، او هغه میسجونه چې موږ یې استوو، او ځینې نورې برخې دي چې له لارې یې انسانان ډیټا تولیدوي. د دغو ډیټاو تولید هر کال زیاتیږي چې په 2021 کال کې 2.5 کوانټیلیونه بایټه ډیټا تولید شوې. په دغو ډیټاو کې هغه ډیټا هم ده چې موږ یې نه غواړو عام خلک او یا یې هیڅوک وویني. د بیلګې په ډول ځینې انځورونه، ویډیووي یا میسجونه موږ نه غواړو چې بل څوک یې وګوري. هر هغه شرکت لکه ګوګل، فیسبوک، واتساپ چې زموږ ډیټا ورسره وي، هڅه کوي چې زموږ دغه معلومات وساتي. خو ډېر لکه هیکران او ادارې یا حکومتونه بیا هڅه کوي چې د بیلابیلو اهدافو لپاره زموږ ډیټا ته لاسرسی ولري. دغې موخې ته د رسېدو لپاره په اسرائیل کې د NSO ګروپ د پیګاسوس په نوم یو سپایویر جوړ کړی. سپایویر لکه له نوم څخه چې معلومیږي هغه پروګرامونه دي چې په کمپیوټرونو، موبایلونو او نورو وسایلو کې د جاسوسي یا څار لپاره کاریږي. دا چې پیګاسوس څه ډول کاریږي، حکومتونه د کومو موخو لپاره کاروي او څومره زیانمن دی، په دې ویډیو کې وګورئ. زیاتره د پیغام لیږدونې اپلیکیشنونه اوس د end to end انکریپشن له ټکنالوژي څخه ګټه اخلي. د دغې ټکنالوژي په کارونې کله چې تاسو پیغام یا معلومات وهم کس ته استوئ، هیڅ درېیمګړی نشي کولی ستاسو دغه پیغام یا ډیټا ته لاسرسی ولري او یا یې وګوري. دغه ټکنالوژي حکومتونو او څارونکو ادارو ته پر خلکو جاسوسي کول څه ناڅه ستونزمن کړل. خو د جاسوسي او څار د اسانتیا لپاره اسرائیلي NSO ګروپ د پیګاسوس په نوم یو سپایویر جوړ کړی. د دغه سپایویر د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو هغه وخت افشا سو کله چې په 2014 کال کې یو عرب د بشري حقوقو فعال احمد منصور ته یو میسج راځي او ورته ویل کیږي چې که غواړې د عربو اماراتو په زندانونو کې له شکنجو او ظلمونو څخه خبر سي، یو لینک ورته واستول کیږي او ورته ویل کیږي ترڅو پر دغه لینک کلیک وکړي. احمد منصور پر لینک کلیک نه کوي، بلکې د ټورنټو پوهنتون یو لابراتوار ته استوي. د هغوی د څېړنو مطابق که چیرې پر لینک کلیک سوی وای، په موبایل کې پیګاسوس نصبېدی. کله چې پیګاسوس په یو موبایل یا کومې بلې وسیلې کې نصب سي، د هغه ټوله ډیټا، هغه که انځورونه، ویډیووي، سندونه، په انټرنیټ کې د پلټنې معلومات، د بانک پاسورډونه او د اړیکو معلومات ترلاسه کولی سي، او حتی د موبایل کیمرا او مایک هم کنټرولولی سي. یعنی هر وخت چې وغواړي د موبایل کیمرا او مایک پرته له دې چې کاروونکی په وپوهیږي فعالولی سي. پیګاسوس د انډراید، iOS، بلیکبیري او سمبین سیسټمونو لپاره جوړ شوی. دغه سپایویر په لومړیو وختونو کې د سپیر فیشنګ له لارې په موبایل کې نصبېدی. په دې طریقه کې یو لینک یا یو ډاکومنټ د هغه چا موبایل ته استول کیږي چې غواړي هیک کړل سي، او تر کلیک کولو وروسته په اتومات ډول پرته له دې چې د موبایل کاروونکی پرې پوه سي نصبیږي. خو اوسنی ورژن یې دومره پرمختللی دی چې پر واتساپ باندې د یوه میسډ کال کولو وروسته په موبایل کې نصبیږي او سوی میسډ کال بیرته له واتساپ څخه پاکیږي. همدارنګه دغه سافټویر د پیغام یا میسج له لارې هم په موبایل کې نصبېدای سي. داسې پیغام چې په موبایل کې نوټیفیکیشن نه راځي، ترڅو د موبایل کاروونکي په خبر سي. نیویورک ټایمز په خپل یو راپور کې ویلي چې هند په 2019 کال کې له اسرائیل سره د اسلحو او نورو استخباراتي وسایلو په یوه تړون کې پیګاسوس هم رانیولی. په دې اړه له څېړنو څخه وروسته معلومیږي چې په هند کې د لسهاوو سیاسیونو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو موبایلونه د پیګاسوس په واسطه څارل کېدل. په دغه لیست کې د حکومت د اپوزیسیون د 3 مشرانو او 40 ژورنالیستانو نومونه هم شامل وو. له هند سره د پیګاسوس په واسطه په آذربایجان، بحرین، هنګري، قزاقستان، مکسیکو،
مراکو، روانډا، سعودي عربستان او نورو هیوادونو کې د جاسوسي او څار لپاره کارول شوی. د رسنیو او حقوقي سازمانونو څیړنو تر اوسه له 50 بېلابېلو هیوادونو څخه زر شمیرې مشخصې کړي چې د دغه سافټویر په واسطه هیک شوي. په سعودي کې د رایل یا شاهي کورنۍ غړي، د الجزیرې، CNN او نیویارک ټایمز رسنیو په شمول په نړۍ کې 180 ژورنالیستان، د بېلابېلو هیوادونو سیاسیون، سوداګر، مدني فعالان او حتی رئیس جمهوران هم شامل دي. د بېلابېلو څیړنو پر بنسټ د دغه سافټویر له لارې د جاسوسي په لیست کې په نړۍ کې 50,000 د ټلیفون شمیرې دي چې تر اوسه معلومه نه ده له دغو شمیرو څخه یې څومره هیک سوي او د چا شمیرې دي. ژورنالیست جمال خاشوګي چې په 2018 کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل سو، د څیړنو پر بنسټ د کوژدنې په موبایل کې د 2019 او 2018 کلونو په منځ کې پیګاسس نصب شوی و. خو د NSO شرکت د هغه تر وژل کېدو وروسته وویل چې د دوی دغه سافټویر د هغه له مرګ سره هیڅ تړاو نه لري. همدارنګه په مکسیکو کې د سیسیلیو پینیډو بیرټو په نوم د یوه ژورنالیست نمبر هم د پیګاسس په لیست کې راغلی و چې تر وژل کېدو وروسته یې موبایل هم ورک سو ترڅو فورنسیک یا عدلي څیړنه یې ونسي. د NSO شرکت د هغه تر مرګ وروسته وویله چې که څه هم د هغه ډیټا د پیګاسس له لارې اخیستل کېده، خو دا د هغه له وژنې سره هیڅ تړاو نه لري. د NSO شرکت ادعا کوي چې دغه سافټویر یوازې د حکومتونو لپاره په دې موخه جوړ کړي ترڅو هغوی وکولای شي د تروریزم پر ضد یې وکاروي. په لومړي ځل پیګاسس د مکسیکو حکومت په 2011 کال کې د یوه قاچاقبر په نیولو کې وکاروي، خو ډېر کله دا ادعا کیږي چې پیګاسس یوازې د تروریزم د مخنیوي لپاره نه کاریږي، بلکې په واسطه په غیر قانوني توګه د خلکو موبایلونه څارل کیږي. واتساپ په 2019 کال کې د NSO شرکت پر وړاندې په محکمه کې عریض شوی و چې دغه شرکت د واتساپ له لارې پیګاسس سپایویر خلکو ته استوي، خو د NSO شرکت دغه ادعا رد کړه، ویل چې دوی هیڅ کوم ناسمه کړنه نه ده کړې. محکمې دغه شرکت د واتساپ کارونې څخه بند کړ. حکومتونه او ځینې سازمانونه د سیاسي، امنیتي او نورو دلایلو په موخه له بېلابېلو لارو څخه په ګټه اخیستنې غواړي عوام تر څار لاندې ونیسي، او د دې لپاره ډېرې زیاتې لارې شته چې یوه یې د خلکو شخصي اطلاعاتو ته لاسرسی دی. په دې کې ځینې طریقې قانوني دي او ځینې غیر قانوني دي. په غیر قانوني لارو کې یوه د پیګاسس کارونه ده چې له زیاتو خطرناکو طریقو څخه یوه ده.